ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته په ننوتو سره د پخوا پر خلاف لږ تر لږه 2 ځله له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او د 1 اونۍ په توپیر سره یې خپل د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزیر افغانستان ته واستول. په همدې ورځو کې خپل تر ټولو ستر اتومي بم هم په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر جنګیالیو وغورځاوه. دغه راز ټاکل شوی چې ژر د افغانستان لپاره خپل نوې پوځي تګلاره هم اعلان کړي. روسیه هم د طالبانو پر ملاتړ تورنه کړه او خبرداری ورکړ چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو مخه نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د نړیوالو اړیکو کارپوه باوري دی چې افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د ادارې جدي پام په افغانستان کې د اندېښمنونکي حالت له امله دی. معلومات او څېړنې ښیي چې د ښاغلي ټرمپ سلاکاران او حکومت د افغانستان په چارو ښه پوهیږي. د امریکایي چارواکو اندېښنه د اوسني حکومت له ړنګېدو، د واک د تشې له رامنځته کېدو او د هغو ډلو له واک ته رسېدو ده چې معلومه نه ده د چا لخوا یې ملاتړ کیږي. خو افغان حکومت د کابل واشنگټن اړیکه تعریف شوې دقیق او ستراتیژیکه بولي او باور لري چې د ښاغلي ټرمپ همکاران د افغانستان په اړه ډیر پوهیږي او دوی فکر کوي چې دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مرستندوی رول لرلی شي. همکاران آقای ترامپ د ښاغلي ټرمپ همکاران د افغانستان په چارو ښه پوهیږي، هم د ملي امنیت سلاکار او هم د دفاع وزیر. افغانستان ته د دوی سفرونه له دې سره مرسته کوي چې د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې د امریکا متحده ایالتونه وکولای شي داسې پریکړې وکړي چې د افغانستان له شرایطو او حالت سره اړخ ولګوي او له افغانستان سره له هغو ننګونو په تیریدو کې مرسته وکړي چې پر وړاندې پرتې دي. ښکاري چې په 2019 کال کې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې او دغه راز د امنیتي اندېښنو د قابو کولو په برخه کې له لا جدي اندېښنو سره مخ کېدونکی دی. دغه راز د پارلماني ټاکنې او دغه راز د ولسمشرۍ ټاکنې هغه څه دي چې افغانستان دولت په سیاسي برخه کې ورسره مخ دی. له دغو ټولو اندېښنو د تېرېدو لپاره فکر کېږي چې دواړه ستراتیژیک شریکان یو څه ډېرو نږدې اړیکو ته اړتیا لري. عبدالله الهام، BBC، کابل.